السلام علیکم ګرانو کتونکو. ما سره تاسو ته ښکاري طاهر خان صاحب د ستارو محتاج نه دی او خبرې وکړو د افغانستان کې چې کوم دا وخت کوم صورتحال روان دی، خاص کر څه خبرونه داسې راځي چې افغان طالبانو یو غونډه کړې ده او په هغه کې چې په افغانستان کې کوم بهرني میشته خلک دي او بعض سینیئر جرنالستان هم دا خبره کوي چې په هغه کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي. د هغوی د نیولو او بې وسلې کولو حوالې سره څه فیصله کړې ده. په دې به خبره کوو. د دې سره په افغانستان کې یو بل غټه موضوع دا وخت کې روانه ده او هغه دا دی چې د ډیورنډ په پوله یا په بارډر حوالې سره چې کوم دی افغانانو کې ډېر لوی تقسیم ښکاري. یو طرف ته پښتانه او بل طرف ته غیر پښتانه ډېر په دلیل سره دا خبره کوي چې دا بارډر دی، ولې پښتانه وایي چې نه دا بارډر نه دی، دا یو فرضي کرښه ده. طاهر خان صاحب نو په دې حوالې سره هم خبرې اترې کوو. حالانکه اسلام آباد نن سبا د نور خبرونو د لپاره ګرم دی او هغه د ایران او د امریکای خبرې کیږي، خبرې نه کیږي که خبرې کیږي او کنه کیږي. خو طاهر خان صاحب ټول اسلام آباد چې کوم دی هغه شانتي له سکیورټي د وجه نه چې کوم دی زیاتره لارې پکې بند دي. مننه طاهر خان صاحب افغانستان نه څه خبرونه دي تاسو ځکه چې ډیر زیات خبرې ډیر رابطې هم کوي او اکثر ذرایع هم ډیر دي، نو څه وی افغانستان نه دا وخت کې؟ نو ګوره یو تاسو خبره وکړه کنه چې دا تاسو څنګه وایي دا خو په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې ځینې خبرونه شته، لکه د پاکستانی طالبانو د نیولو خبرونه دي، سره دي چې د طالبان حکومت یا د افغانستان اوسنی حکومت هغه سندي ویلي او دا بل خبره تاسو د کابل خبره کوي نو دام په ځینې په دې ټولنیزو رسنیو باندې یو موضوع خدا، لیکن ځینې شان ته سوي چې ترڅو یو رسمي دریځ او موقف ناراضي نو هغه مغه د ټولنیزو رسنیو خو ځینې وخت کې چې په سوشل میډیا باندې او په دې خواله رسنیو ځینې شیان راشي نو معنی دا چې احتمال وي امکان وي چې سناسه خو څه شوي وي. ما د څه ورېدلې دي یو خو تاسو ټویټ راغی اول بیا سمي سبزی راغی او چې پاکستانی طالبان ځینې کې نیول شي وي، ځینې نور خلکو دغه رنګ خبره کړې و خو د طالبانو د حکومت مرکزی بیان سنو ویلې ما خپل وته یو میسج کړو هغه سنو ویلې نو ځنې شانو کې بیا سناس وی د سیم نه وی چې هر څه سم نه وی. خو ما د څه ورېدلې چې دا د نیولو خبره دا صرف د پاکستانی طالبانو موضوع نه ده، په خپل باندې په افغانستان کې یو سوچ تا اوسنی حکومت کې ځکه چې هغه په دې باندې اوس رورو الته ظاهر خبره ځلې خبره کوي چې د پاکستان سره کوم حالت پیدا شو، جنگ شو دوه واره په 100 میاشتو کې، بیا د پاکستان او افغانستان په تاریخ کې اول ځل دی دا اومه میاشت ټول لارې بندې دي، تجارت بندې، ترانزیت بندې، ویزې بندې دي، نو اثرات وي که څوک دا وایي چې د پاسه پیډه چې کیږي توپې په لګول کیږي نو ظاهر خبره ده دا مسلې دي کنه. نو د څه ما اوریدل د ځنې سرچینې بوته وایو ځنې خلک بوته وایو چې هغه وایي چې د یو سوچ ته چې کوم دا ټول بهرنیان دي د دوی په اړه باندې سناس عدالت یو سوچ پیدا کی سره لدی چې رسمي افغان طالبانو مشران تل دا ویلي چې خارجيان نلته کله خو نشته کله وي ته موږ اجازه نه ورکو، لیکن دا غي دغه دریځ او موقف سره بیا نړۍ او بیا د سیمه بیا پاکستان گاونډیان دا د ډیر زیات کاني او مطمئن نه ښکاري. نو ممکن چې سوچ پیدا شي وي ځکه اکثر خلکو مغي ته دا وی چې افغان طالبان خو په حکومت کې دي او خو سلور کروڑ شاوخوا آبادی باندې هغه حکومت کې سلور دیش ولایتونه دي یا صوبې دي شپږو هیوادونو سره پولی لري، نو په هر ځای باندې کنټرول دی او د خلکو توقعات دي، خلکو سره تعلق بالکل ساتي، ډیرو خلکو ډیرو هیوادونو دغه سفیران منلي دي، ډیرو هیوادونو ته سفیران لېږلي دي، نو کو رسمن چا پیجندل نه وي په رسمیت باندې لیکن خلک خو سره انګیجمنت کینو چې تکل انګیجمنت او تعامل کې یو حکومت سره داغي بیا د نور هیوادونو به داغي نه توقع هم وي. طاهر خان صاحب دوه قسمه زړه تخپل دغه مانو تاسو بیا په غیر باندې معلومات تاسو سره د پاکستان چې کوم ډیر یو سینیئر اهلکار چې د افغانستان حواله سره هغه هانډلینګ کوي یا ډیلینګ کوي او وی دا خبره کوله چې مونږ ته دا ریپورت راغلی دی چې دوی د بنو واقعیت شو د باجوړ واقعیت دوی چې شپته پورې کسان چې دی دوی چې هغه وی چې مونږ نیولې دي چې یا بارډر باندې راتللو یا صدقه کو یو خبره ده دی
بیا چې ما د نورو د پاکستان چې کوم هغه نور دي چې کوم هغه متویل شو چې کوم اسټابلیشمنت والدي هغه سره ما خبر وکړه نو هغه وی چې را مونږ ته خدا سي ریپورت نشته دی او هغه هم د افغانستان دغه سره دی نو دا څنګه خبر دی چې یو طرف ته پاکستان کې پولیټیکل سایډ والا هغه دا خبره کوي چې را کسان نیولې شوی دي او بل طرف ته اسټابلیشمنت والا یا ایجنسو والا ادارو والا چې کوم دي هغه وی چې مونږ سره داسې ریپورتس نشته نو دا کنفیوژن یا دا قصدن ډینای کوي ایکسپټ کوي کده په اړه کې تاسو وایي ګوره چینلونه رابطې خو مختلفې وي د استخباراتو د پوځیانو خپلې وي د سیاسي خلکو یعنې معنی دا ده چې د بهرنیو چارو د وزارت خپلې وي او تاسو ته به یاد وي چې کله په تیر حکومت کې د ډاکټر اشرف غني صاحب په حکومت کې د پاکستان او د افغانستان په یو میکانیزم باندې چې کله هغې سلا شوي وو او ډېر جامع او ډېر ښه میکانیزم وو اف اف سی به ورته ویل پای کې 15 ګروپونه جوړ شي نو کې یو د استخباراتو انټيليجنس یو د فوجي افسرانو او بیا پکې یو د سیاسي لکه د خارجه وزارت یو پکې تجارت لپاره یو پکې د مهاجرینو باندې نو ګوره د هر چا یو خپل په داتا سره طالبانو حکومت راغلی شروع کې خو په دې باندې راځي چې موږ هم په دغه میکانیزم باندې وخت لپاره کار وساتو بیا خروستو طالب تیر کال پاکستان او طالبانو یو نوی میکانیزم سیاسي میکانیزم باندې اتفاق ولنې غونډه په اسلام آباد کې وشوه نو چینلونه وی مختلف سیاسي وی لکه خارجه وزارت وی بیا د استخبارات وی او ځنې وخت بیا د حکومتونو ترمنځ وی ما هم دا تاسو کړو تاسو ما ته کوم جواب راغلی دی د یو غیر نظامی یا غیر هغه داسې وی چې دی مونږ ته لکه دا دغه تاسو ترجمه کومه چې مونږ ته یعنی پرایویټلی یعنی مونږ ته ویل شوی دی چې دوی لکه افغان حکومت لخوا چې مونږ څه ګامونه اخیستي دي خو دا وسره دا خبره کوي چې مونږ ډیر محتاط معنی دا ده چې هغه یو خبره کړې ده مونږ فورن هغه خبره ده هغه نه منو مونږ به ګورو چې واقعي دې اقدامات غشتي دي نو په دغه اقداماتو کې چې دا پاکستانی یو مهم چارواکي زما د یو تاسو ممکن چې ویلي ځکه ډیر زیات چارواکي دي نو پاکستان کې کله ناکله یو ګیلم وي چې په سلونی مقالو کې به خبرې وشوي نو بیا هغه عملاً باندې کې د افغانستان کړه کله پاکستان نه ګیله کوي چې پاکستان وسره وادي کې نه پوره کیږي نو پاکستان کې دا یو سوچ په چې په سرونیم کال کې موږ ډېر خبرې وکړې خو هغه نه ګوره دینه خدا ښکاري چې ممکن د طالبانو سره اقدامات غشتي خو رسمي غیزه نه وي چې رسمي ته یو خبره مانی چې ما د پاکستانی طالبانو پر ضد باندې اقدامات غشتي نو بیا د دې معنی را شو چې تا دا ومنه چې هغه موجود وو لکه نو بهرحال خصوصا سبا شوی وی لیکن دا به اوسو کتی شي چې آیا کوم اقدامات اخیستل شوی دي پاکستان په هغه باندې مطمئن ښکاری دی اوسنی حالت کې بدلون راځي ناراضي ځکه چې د پاکستان پالیسی تګلاره د افغانستان په تړاو باندې هغه طاهر خان صاحب په دې یو خبره باندې نظامیان او پاکستان کې سیاسيان کم چې تاسو وې چې موږ مطمئن نه یو موږ لا صبر کو دا د دوانه طرف دا خبره کې کس کړی می نو موږ لا دې ټیم کې چې کوم دې دغه اطمینان لیول زمونږ لا نه دی دغه شي ګوره دا خو د هر حکومت حق دی چې هغه لکه سکیورټي داسې مسله د امنیت چې په دې باندې مخکې موږ تاسو هم ذکر کړی او دا هر وخت ذکر کیږي چې دا سکیورټي چې دا په دې باندې یو هیواد هم هغه جوړ جاړې نه کوي یو پاغي نرمي نه کوي افغان طالبان ډیر زیات حساس دي د داعش په تړاو باندې او تاسو دا غي کوم دا وی سره تړل شوی رسنۍ دي دا سوشل میډیا دا هغه تاسو ګورئ نو هر وخت داعش او داعش او داعش او داعش نو معنی دا چې هغه حساسیت لري کنه داعش او دا اوسنۍ نه تاسو بیا 2015 کال کې طالبان هغه وخت امیر د داعش مشر ته چې دواړه ژوندۍ هغه وخت ملا اختر منصور هغه ته چې لیک استول وو چې د افغانستان کې مداخله ونکړي دغه نه بار پاتې شي په افغانستان کې دوه خلافتونه راتلی شي نه دوه بیرغونه راتلی شي معنی دا چې دغه حساسیت هغه وخت کې نو لہذا چې افغانستان ځان ته دا حق ورکړي او دا دغه حکم دی چې الته د امنیت ټینګ وي الته د بی امنیتي نه وي الته د سوګغي نظام ته خطر نه وي الته د سوګ وسلوال نه وي چې هغه ته خطر وي نو بیا دا حق باید چې ته نور ته هم ورکې چې داغي کوم اندېخنې وي هغه ته بیا جواب مو وي هغه سره باندې همکاري مو کې دای کې تاسو ګیلو شکایت وي هغه ګیلم لري کې نو بیا شیان پر مخزي نو بهرحال
د کانې کېدو خبره ځکه ده چې پاکستان به ګوري چې واقعي دوی چې کوم خبره مونږ ته کړې ده ځکه پاکستان خو خپل نظام لري په خپل هم ګوري خپل هم چینلونه وي او د هر حکومتونو وي هر ځای کې خلک خپل خلک لري هغه بیا مانیټرینګ کوي هغه څارنه کوي د هر څه نو پاکستان باندې انتظار کوي او پاکستان ترخان سے دونه پورې چې خبره وسره کې دونه پورې دوی مطمئن ښکاری چې دوی وایي چې یاره لا په میکانیزم باندې مونږه نه یو دغه شی چې کم میکانیزم وایي چې دا مونږه کوانټیفای کو یا دا مونږ وګورو چې او دوی اقدامات تخلی یا د دوی لکه غد اطمینان لیول د لپاره په دې باندې چې کوم دي دا یو خبر روانه ده د دې مطلب دا دی چې رابطې مشته دی او په دې موضوع باندې دوی یو بل سره سنجیدګي سره خبرې کوي خو بندو دروازو شاته ما چې څورېدلې دي کنه د چین د خبرو په تړاو هغه هم داري تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستان د اول د اپریل نه تر 2 اپریل پورې چې کومه خبرې په اورومچي کې وشوې د چین په ښار کې نو پاره کې پاکستان د یو میکانیزم غوښتنه کړې ده او میکانیزم ماندار چې پاکستان کې غوښتنې دي پاکستانی وسلوال ډلې دا د دې مشران اونې سه جیرونو کې واچوي یا مونږ ته وسپاره هغه مړکه او هغه د دې پولونه لري یو سه هغه غیر مسلح کې ځکه پاکستان متدا ویل چې هغه وسله په افغانستان کې ترلاسه کړې ده نو لہذا د اساسو مسولیت او ذمہ واری چې تاسو غیر مسلح کې د دې غوښتنو د لپاره پاکستان ته غواړي چې یو میکانیزم دی جوړ شي دا غي د اصول وي چې بیا موږ وګورو خو ګوره مثلا ټیک دا چین هم منګرتوب کوي دلته موږ د پاکستانانو ناو افغانستان کې موږ کوشش وکړو چې د چین د تړاو باندې موږ سره خبرې وکړو هغه د معلوماتو کو چې هغه څه نظر دی خو زه خپل کامیاب نشوم نو دلته خلکو نه موږ دغه اوریدل چې دا د پاکستان غوښتنه و نو اوس به وګورو دا د میکانیزم خبرې تاسو وکړه دا د هغه چین د غونډې او ګوري په پاکستان چې دغه غونډې روستا صد سکارونه شوي دي چې د بلې غونډې د پر لار سم کی بل غونډه جوړ شي او ګمان کوم چې افغان طالبان به ضرور ځکه چې پای کې اوس چین یو رول لري او چین د سي هیواد چې دغه خپل من د خنيشتا لیکن چین به د افغان طالبانو ضرور سنا سهيلي امیدونه لري چې هغه د پاکستان د اندېښنو ته مثبت جواب وي او میکانیزم باندې اتفاق دا کم چې خبرونه راغلي او ډېر ښه مخاورس صحافیانو جرنالستانو چې کوم دی افغان علاقه هغه باغې خبرې کړې دي نو تی طرف ته یو خبره کیږي چې د ټي ټي پی زیاتره خلک پاکستان کې دي راغلي ډېر دي دلته کې پاکستان کې خوشتا ګوره حقایق دي 2025 کال کې اسر خان صاحب تاسو کو د فوز د ویان د ترجمان خپل لغه ارقام یا شمیرې وګورئ چې څومره تلفات دي څومره حملې شوې دي نو تاسو ته خبره اندازو لګي چې واقعي دلته دا غویغه موجودیت د مخکې په نسبت زیات 13 کال د ټي ټي پی او د خلکو یو ستراتیژي و چې مونږ ظاهر خبره تاسو دا شیان ساره مونږ هم ګورو دا غوی دا دغه چې څومره زیات خلک غي پاکستان ته را لګلی شي هغه عمره هغه لګلی دي بل هغه دویم دا کار کړو چې هغه دا ویلو چې تاسو بس وسمت ته پاتې شئ یا ته جنگو کې یا مړشه او یا چې څومره تاسو یو قوت خپل زور وخایي نو دا 13 کال دا مشکل چې و دا پاکستان افغانستان سره چې دا 13 کال جنگ شو بیا دا ډیر روان کال کې جنگ شو دا هغه د کاروایی وی دا هغه جګړه وا چې هغه دا کار شروع کړو دا خو یو ستراتیژي وا چې دلته کسان پاتې شنو ځکه خو اکثر بیا افغان حکومت دا خبره کوي د پاکستان په هر خبرو کې کاغه په دوحه کې شوې دي کاغه په استنبول کې شوې دي په سعودي عرب کې شوې دي اوس په چین کې او شو موږ دا اورو چې په دې ټولو خبرو کې د پاکستان دا غیر دغه غوښتنه د افغان طالبان هغه سره متفق نه دي چې دلته پاکستان کې سکیږي دا تاسو مسؤلیت د دې مخ نیول ځکه دا چې پاکستان دا خبره کوي چې د دې هغه جوړلی چې کوم دی هغه منسوبې هغه پلانونه هغه د پاکستان نه د پولینا یا سرحد نه اخوا جوړیږي نو افغان طالب خپل نظر لري هغه چې د پیښور تعالی خو ډار ځکه نشم درکول یقین ځکه نشم درکول چې خو د کابل نشم درکول خو د کندهار خبر زما نشم خاصنه طالب د پیښور او یا د ملکی مورت د بنو څنګه درکم نو دلته یو ټکر دی ګوره چې کله ټکر پیدا شي چې ته نه استادي موري زم د استادي موري زما دا ستاسو د پلان تل کیږي مشران هلته دي نو بیا دا غواړي چې اوس دلته تکینی دلته د دواړه هوادونه کینی
او د دې یو لار روباسي چې دې موضوع ولې پاکستان او افغانستان جنگ ته ور داخل کړو چې هغه جنگ نه د پاکستان په ګټه دی نه د افغانستان په ګټه دی او اوس خو جنگ ګوره اوس خو حسن خان صاحب جنگ کې عام خلک هغه ژوند د لاسه ورکړي نو لہذا د جنگونو نه باید چې بس زور ازمایي وکړه او جنگ د مسلو حل بالکل نه دی. او بل یو خبره 13 ورځ ټي ټي پی عالم یو ویډیو شیر کړی و کې دي چې تاسو سره هم شیر کړی چې هغه باقاعده دا کم ټریننګ کوي کم اکوپمنټس سره دي کم ټریسز سره دي نو ما خو چې کتل نو لکه د خان سے بالکل د انټرنیشنل لیول سټانډرډ هغه ټریننګ او هغه دغه روان دي اوس آی ډونټ نو چې پاکستان کې ریکارډ کړي د افغانستان کې ریکارډ کړي دا خو لکه مطلب دا غوي دغه بل یو خبره ده د خان صاحب د طالبانو پاکستان کې کېدو حواله سره کې دي چې تاسو هم دا لګیدل چې ټي ټي پی ذرایع غوي دا خبره کوي چې یاره د دوی پالیسی دا چې کم کسان والیان دي یا د والیانو سره دي یا مختلف پوزیشنونو د لپاره هغه چې دا کم ولایتونه جوړ کړي دي پاکستان کې دننه د صوبې او توي د جوړ کړي دي نو دا غوي د لپاره شرط ده چې دی به التی کې دی به بهر نه راوځي د دینه نو د دې مطلب دایره خبره ده چې د دوی خو پورا اسټابلیشمنت اعلانونه کړی دي ورازو ترخان صاحب تاسو یو ملګری چې کم دي دا کوم ډیر وخت شو اوسه پورې روکته د 14 اپریل باندې چې کم دي ارست کړي اقاجان متصم صاحب نو دغه باره کې سپته لګی ځکه تاسو یو دغه کې ویلو ما په خیال تاسو خپل ویلاګ کې ویلو چې طالبانو چارواکي چې کم دي خاص کر مولا ذبیح الله مجاهد صاحب هغه هم نه تردید کو نه چې کم دي د خبره تصدیق کو نو هغه تر اوسه پورې لا روکته کنه نه هغه خوشی شوی دی ما معلومات چې کوم کړی دي نیول شي وو بالکل نیول شي او ما خپل مجاهد سره تاسو کړو ما نه جواب نور کړ سره دومره وی زو معلومات کوم خو بیا جواب لرنه نیول شي او خوشی تقریبا 8 ورځې ورسته خوشی شوی دی لیکن ما خپل سره به ځکه نه کی چې دا کم نمبر وو هغه اوس پورې باندې نشته لیکن ډیر کوي معلومات زلرم ثبوتونه لرم چې خوشی شوی دی هغه خپل کندهار کې په اینو مینه کې دغه یو مدرسه ده التاغه موجود هم دی البته د سیمون اوریدلې دي چې ظاهر خبره ده چې کله د دې نیول د څه وخت کې چې کله پاکستان او د افغانستان دینی عالمانو یو حرکت شروع کو او وختلې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم دا مشکل دی د دې په حل کې دینی عالمان رول ولري او د سیو توقع بیا आवाज کوي چې په افغانستان کې خو طالبان حکومت دی طالبان حکومت ماندار چې هغه به د عالمانو د دینی خلکو هغه خبره ته اهمیت او ارزښت ورکړي لیکن د اونوري شوچون کې رسمي دغه نیولو په اړه باندې توضیحات یا موقف نه دی ورکړی شوی نو ارسله به یو خپل اندازه لګي چې دا کار به ولګي دي چې خود دلته پاکستانی دینی عالمان چې دغه حرکت هغه برخه ده هغه سره ځنې خلکو سره مون خبره کړې دي او دا غي دا نظر دی چې دا د نیول چې دي دا دغه دینی عالمان د تحریک لکه دا دغه خبره ده ما زنه وایم دا خبره دغه هغه سره تړاو لري زما نظر دا دی چې دوی ته خطر جوړې دي شي آیا مولا هیبت الله صاحب بیا خاص کر وی د په کندهار کې پاتې کېدل وی د تاسو چې د انو مې نو ورو دا ډیر زیات پوښریه ده لکه چې د کندهار د ټولو نه خب علاقه چې کومه ده نو وی د سالت کوم سداسي اکټیویټیز کول اس رسو عالمان او مشران مولتل راتل د مدرسې ته خلک زی راځي خدای باندې خو هیڅ کلم دانه چې ته التدار عالم راغی او دغه ته د څو غړي چې بستر یو بل د موجوده نظام یا د مشرانو پر ضد باندې ته حرکت کې د سینه ده ګور هغه 2022 کال کې په خپل مولا یعقوب ځان سره د متحده عرب اماراتونو راوست ګور د متسمه غاجان یو خپل یو لوی تاریخ دی او تاریخ دا چې کله په کراچۍ کې وشتل شو 2011 کال کې غالبا نو بیا هغه وخت کې حمید کرزي صاحب علاج لپاره ترکیه ته یوړو الته بیا نسبتا خشو او بیا غزاره خبره په کابل کې کم خو به مثلا چې پاکستان کې تو لګې دي زخمی شوی او بالکل خو ډیر زیات شدید زخمی شو بیا خو یو هیواد ته خو به ځای کنه افغانستان څخه خپل هیواد دی نو الته بیا دیو تحریک شروع کړو هغه چې کله دی په دوبه کې او ځکه چې مختلفو خلکو به یو کوشش کو چې څنګه د روغ جوړ طرف ته لاړ شي او خپل پکې خپل روډ حمید کرزي صاحب ټول متاسو حمید کرزي صاحب مراکیم کړی دي هغه په ټول عمر نه وي چې خبره غواړم د حمید کرزي صاحب تاسو 2014 سپټمبر تحریک وینا خو یاد وي کنه چې کله واک
ډاکټر اشرف غني صاحب ته سپارو نو هغه یو ګیله کړې و د پاکستان او امریکا نه، او د پاکستان نه ګیله او دا کړې و چې لکه ما غوښتل چې زه افغان طالبانو سره کېنم، هغوی سره ووینم، هغوی سره خبرې وکړم، لیکن داغه دا نظر و چې پاکستان ما سره په دې کې نه ده کړې ملګرتیا او حمایت نه ده کړې. نو معنی دا و چې هر لکه یو انسان خو غواړي که نه چې یاره زه په داسې حالت کې یو خپل رول ولوبم. نو هغه وخت کې لږ د هغه وخت کې طالبانو سره حالانکه هغه وخت کې جنګ و، خو بهرحال لږ مسلې هغه وخت کې مې یو متسم هغه جان زه ګمان نه کوم چې هغه ځکه چې ته افغانستان ته رالې ملا یعقوب راوستې، نو معنی دا ده چې تا هلته امیر سره یو لحاظ سره بیعت هم وکړو، تا هغه امارت هم ومنه، او افغانستان کې نظام اوسنی داسې دی چې ګمان نه کوم چې هغه یو هغې ته څه خطر د خپلو خلکو نشته، داسې زما نظر نه دی. اندرونی اخیرنۍ پوښتنه طاهر خان صاحب، د ډیورنډ باندې دا ډیر زیات افغانان تقسیم دي، خاص کر تاجک، ازبک، هزاره، د هغوی پوینټ اف ویو او دلته کې پښتانه. بیا ما یو لیکنه هم کړې وه چې که ته د دواړو لیکنې وګورې نو کم چې تاجک، ازبک، هزاره نه هغوی ډیر ارګومنټیټیو لکه دلایلو سره خبرې کوي. پښتون سایډ چې کوم دی افغان هغوی لږ داسې جذباتي او یو قسم له داسې دغه کوي. دې ډیولپمنټ ته تاسو څنګه ګورئ؟ ګوره د ډیورنډ موضوع داسې ده که نه چې پاکستان دې ته وایي چې اټ از ا کلوز چپټر، او په دې باندې موږ سره لکه دا اول پر پاکستان نه به شروع کوم که نه، او په دې باندې موږ چونکې تا دا موضوع وڅېړله، زه ګورم ستا خبرې ګورم، بیا د محقق صاحب د بیان وروسته بیا بحث شروع شو، ځینې خلک یو نظر ساتي ځینې بل نظر ساتي. افغانستان دا دی چې دا یو لانجمنه مسله ده، دا فیصله نه ده شوې، دا فیصله به د افغان ولس کوي. بیا خو خیر د پاکستان موقف ما بیان کړ چې هغوی د نړیوال، خو افغانستان کې دننه ګورې دا یو خبره خو شته چې ځنې ټول نه یادوم، یو بل دا ما دپاره مناسب خبره هم نه ښکاري چې زه افغانستان د قومونو باره کې ووایم چې دا پښتون او دا نان پښتون هغه د افغانانو هغه هغوی حق لري چې د خپل مستقبل او د دې شیانو په اړه باندې خپل دننه خبره کوم د هغوی. او خو یو نظر کله ناکله موږ اورو، لکه څنګه چې محقق صاحب بیان کړ، دغه رنګې کله ناکله داسې یو نور شخصیات هم داسې یو خبره وکړي، او ممکن ده چې د هغوی په ذهن کې هم دا وي چې دا یو موضوع ده، پیچلې موضوع. تاسو به یاد وي ملا یعقوب چې کله طلوع ټلویزیون سره دا تازه مرکه کوله نو په هغې کې دا خبره ونه کړه چې د پاکستان نورې غوښتنې دي، حالانکې هغې خبرې سره ممکن ده چې خلک اختلاف هم لري چې د ډیورنډ دا موضوع دا په دې خبرو کې نه ده راغلی، خو لیکن بهرحال خیر هغه خو یو ذمہوار او مسؤل کس دی، وزیر دی، مهم وزیر دی، ملا عمر زوی دی او خپل لوی حیثیت لري. لیکن کله ناکله ځینې موضوعات داسې وي چې ممکن ده ځینې خلک په هغې باندې د خلکو هغه جذبات او احساسات نه یو ګټه پورته کړي. نو هلته دا بحث شروع شوی دی، زه به دا ووایم چې دا د افغانانو خپله موضوع ده، او بیا زه لکه د هغې چې خپل منځي کې بحث کوي په هغې کې زه حق نه لرم چې زه په هغې کې خبره وکړم، خو دا خبره درست ده چې پښتانه اکثریت هغه د ډیورنډ کرښې په اړه باندې جلا نظر لري، او ځینې چې کوم غیر پښتانه دي لکه محقق صاحب او تازه بیان راغلی دی نو هغه بیا جلا نظر لري. طاهر خان صاحب اخیرنۍ پوښتنه درنه کوم، د ارومچي نه پس دا خبرې راتلې چې یو بل میټینګ به هم کېږي او هغه لایکلی یا بیجینګ کې یا ارومچي کې، بلکې زیات چې ما تپوس کوو نو وینا که کېږي نو ارومچي کې وایي، اوسه پورې په هغې باندې څه بل دغه ونه شو. ما داسې اورېدلي وو چې کله خبرې روانې وې چې د چین دا خواهش دی چې هغه د دې غونډې د ګډون کوونکو د پاسېدو نه وړاندې په یو بل نیټه باندې دوی متفق شي، خو هغه کار ونه شو. اوس نیم خبر چې د هغې دلایل به څو علتونه به څو، لیکن ځینې وخت کې خبرې راشي ضرور نه ده چې هغه، خو ګورې زه عمومي چې دغه ته ګورم که نه د ارومچي خبرو ته سره له دې چې ډېر شیان بار نه دي راغلي، لیکن ما ته ځکه نسبتا هغه خبرې ښې ښکاري د تیرو. یو ګوره حسن خان صاحب ما د یو ذمہوار کس نه د پاکستان نه واورېدل چې دا یو پروسه شروع شوه، ارومچي پروسس نوم ممکن ده چې ورته په راتلونکي کې دا نوم ورکړی شي. لکه دا یو غونډه نه وه چې په دوحه کې یو غونډه وشوه، په استانبول کې دوه وشوې، په سعودي عرب یو وشوه، نه، دا یو غونډه وشوه او ممکن ده چې لکه څنګه تاسو وایه ممکن ده چې بله وشي، خو پاکستان به ګوري چې په دغه غونډه کې دا څنګه چې دا اوس موږ شروع زموږ موضوع وه، دا ډېر خلک دا وایي چې دا هر څه چې شوي دي په افغانستان کې دا ممکن ده چې دا د هغه چین د غونډې سره تړاو لري. نو پاکستان به ګوري چې که د هغه غونډې نه پس څه ناڅه دي یو بدلون ګوري په افغانستان کې دننه،
نو بیا ممکن ده چې بل غونډه ته لارم سم شي او بل غونډه جوړ شي کله جوړیږي او سبق جوړیږي او په کم ده جوړیږي دا سره شوی خو ما اورېدلې دي چې دغه ته به یو ممکن ده چې یو ارومچی پروسه ورکړي شي. نو پروسه معنی دا چې دا به یو غونډه نه دا به غونډه بیا. ډیره مننه طاهر خان صاحب. ثانک یو ویری مچ سر.